بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ فتح شپږم کال باندې د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولید چې زه د صحابه سره مکې ته داخل شوم او د مکې نم طواف وکړ سار لچ شو دا خوبه صحابه ته وای صحابه په دې وجه باندې چې شپږ کاله د بیت الله د لیدلونه د محروم پاتې شوی کنه دی خوب کې تعین د کال نو چې دا به سکاري ک کال لوي دا تعین پکې نو خو چې یو شي ته سړي شوق ډیری چې فقط سم معمولی غونته کې لار هغه ته درسېدو ورته ښکارا شي که په هغه لار کې ډیر مشکلات هم خوده په ورزي لکه اوس دوبۍ ته پتلو کې امریکا ته پتلو کې برتانیې ته پتلو کې امدی سړی ته وایا چې بیت الله ته پیدل تل ممکنم دی ډیره دنیا طلب ده خو حج تلار شه تیار نه دی خو امریکا او برتانیې ته خلکو ته پیسې ورکي او په دسي لارو باندې آل تزان د سوال غواړي حالن کې په دغه لارو کې 80% خلک په سمندرونو کې ورک شو چانه پټ نه دي ټول تخکارا ده 60% خلک به زه تر رسیدلی وي خدا 80% تاوان او نقصان دا د په نظر کې ناراضي هغه 60% چې رسیدلی دي هغه ته ګوري دي 80% چې په سمندر کې لیدل دي ډوب شوی دي یا حکومتونه نیولې او جیلون کې چولې هغه د په نظر کې ناراضي ولی الته سل ګټل دل دا د انسان په طبيعت کې پرته ده د دوی شوق چې موږ بیت الله وګورو د دې شوق چې موږ د بیت الله نه طواف وکړو چې اگر چې په دې خوب کې تعین د وخت نه وو خو بيخي په دې سګنی کار باندې واړاوله چې وېړاوله رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو د صحابه د شوق ته چې وکتل د دې د مینې محبت ته چې وکتل د دوی د تیاری ته چې وکتل زکه دا په دې خاطر باندې صحابه خدا سلف فصل یقین وو چې د پیغمبر واحد او داغه خوب واحد او واحد کې دروغ نه وي خو په دې نو پوښیږي چې دې ټیم څه دی زکه په دې خوب کې د تعین د وخت نو نو بس نبی علیہ السلام د صحابه او د شوق وجب عمومي اعلان وکړ منافقانو چې فکر وکړ چې تر اوسه پوری مشرکین او د دې په منځ کې سخت جنگونه تیر شو بدر تیر شو احد تیر شو احزاب تیر شو دوی دته محدود کسان دا وی په مرکز ورزي دا خود بالا په خله کې ځان ورکول دي ولې د بالا په خله کې ځان ورک نو لاړو پټ چا نی وکړي چا باندې وکړي سو پټ شو محدود صحابه د ډېر شوق وجه باندې تیار شو لاړ حدیبیه ته چې ورسېدل د هغه خوانه دا ټول مضمون د تخلاصومه بیا آیاتونه کې صرف اشاره ورته کومه دا ټول آلته چې درشو مشرکین دا ووتل چراوی وتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه د عمره نه ایثار که هر څومره رسول پاک علیه السلام ورته وویل چې زه جنگ نه نیم راغله زه عمره لراغله عمره کومه جنگ سره سکار نشته او بیرته واپس زم دوی یو ټکی نیولیو چې کوم د سته مکې ته اوس داخل شي په ټول عرب کې بخوا आवाज خوره شي چې مکه فتح شوه حالانکه مکه تر اوسه پورې تانه ده نیول دا غي نرسته رسول پاک علیه السلام د جرګې په شکل باندې عثمان رضی الله عنه ولېګو عثمان رضی الله عنه التیسار شو چا چې په اعتماد کې اخسته او زاری ورته وکړه چې لاړ شو عمره وکړه هغه وی چې رسول پاک علیه السلام عمره نه کړی عثمان عمره ته تیار نه دی ایمان دې ته وای
موږ وای دا کړی دی او دا نه دی کړی او دا نه کولو کې څه نشته و دا الله باندې وګورو تا کنه ولی عثمان دغه نه کوله عمره نه کوله هغه متزاری کوي نو عثمان کوم دلیل دی پیغمبر ورته ویلی چې عمره مکوه دی ورته ویلی خو لندو بچی دا بس هر سړی پکې لګي د کبان پکې نیسی نو دون خړو بو کی میان منی سید الله بندگان دا ولک صفا کوي عثمان وای نه اچری دا کې دی نشي هغه ورته زاری کوي هغه ته مننت کوي شپږ کاله بعد تللی دی اپو عمره په نیت باندې تللی دی وای چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم حالن کې څوک دی وخی چې نبی پاک ته ویلي چې زندر غل نه متو عمره نه کوي څوک دی وخی کړه اسی پلستری مرګ دی عثمان تیار نشو بل طرف ته خبر را ورسید چې عثمان مکی والاو شهید رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راجم کړه هغه نه بیعت واخست او بیعت یې په څه کې واخسته په مرګ باندې مرګ په جنگ باندې په مقابله کولو باندې په نه تختیدو باندې ته دغه واخسته بیعت مشرکین مکه چې خبر شو چې رسول پاک علیه السلام صحابهونه په جنگ باندې بیعت واخسته بدر کې غیبی مدد د الله لیدلو احد کې غیبانه امداد د الله لیدلو احزاب کې خطاس کما اخلاص کړه د سې الله راوالو زولا چې دیګونه ولا چپکل خیمه ولا اوچت کړلې دوی د سې وزغلول چې بیت د شاده کتونه د غیبی امداد وکړه چې په دې هغه زوړ تاریخ مخ کې پروت چې په دې پوه شو فورن جواب راولېګو چې عثمان هغه چا شهید کړه نه دی عثمان ته فورا ځان ورساو هغه نرستا وابدون تل راتله بل اخر فیصله پدې وشوله صلح پدې باندې وشوله چې سکاله به ته واپس ځې بغیر د عمره کولو نه کال لبرازي درې ورځې با تیرې موږ به تا ته مکه خالی کو خو وسلی کراوړی نو وسلی با پکا تیکی کی بند وی کلاو بنای دویم که زمنګ نسوک درغه مسلمان شو موږ ته به واپس کړي او کستا سونه څوک راغې زمنګ دین ته زمنګ خواته موږ به نه درکو او دارنګي د لس کالو د پارا جنگ بندي وشوله په دې دوران کې د تنعیم د لارې نه اتیا ځوانان د کافرو هغه په دین اعتراف وشوي وو چې د رسول پاک علیه السلام په فوج باندې حمله وکړي هغه ته نقصان ورسې چون څومره چې کېدې شي او صحابه کرام بیدارو فلغو کسانو خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه اتیا کسان ونیول او د رسول پاک علیه السلام مخې لرا واستل دا چې قران وای ستاسو لاسونه دا غوینه بند کړ دا غي لاسونه د تاسو نه بند کړ دام دغه معنا و هغه را کوشي چې دې ته نقصان ورسي دا غي لاسونه بند کړ وی نه کړی چې دې ته نقصان ورسي او د دې لاسونه بند کړ نبی رسول الله ته چیرې واستل هغه آزاد کړ کاغه دې راټینګ کړی و ضرور کې دې شو جنگ ورشي و دا غي نرستو د صلح د فیصله نرستو صحابه را روان شو چې را روان شو لار کې سورته فتح راغله د کوم صحابه چې په ذهن کې دا خبره پرتا و چې دا خو زمونږ کمزوري شولا دا خو زمونږ چې دینو زوب شو الله دا غوي ذهن خلاص کو دا فتح دا بره دې سوچ په وکړي د دینه مخ کې په دوه د شپږو کالو کې صرف 2000 کسان دغه شوی و دا مسلمانان شوی او به د دې نرستو
د فتح مکه پورې په زرګونو مسلمانان دغه وجه دا چې د دوی او د مسلمانانو ترمنځ میل جل پیدا شو نو د دې میل جل په وجه باندې خلکو د دوی اثر واخص د ایمان نه راوړ فتح نه نور څه دي یو دا غوي ذهن کولاو دویمه خبره دا چې صحابه او په لار کې د نبی له سلام نه پوښتنه وکړه دا غوي مقصد خو بالکل صفاو چې اے د الله رسوله تا ته خوب کې دا خودل شوی نو چې منګه عمره وکړه سرونه مخرول چا لړن کړه او من خو بغیر د دین را واپس شو نو دغه خوب مطلب څه دی لیکن منافقانو د دینه ډرامه جوړ کړه چې دا څنګه وحی وا دا څنګه خوبو چې نه چا سر وخراو نه چا چې دی ویخته لړکړه نه چا طواف وکړو نو الله یا تراولېګل لقد صدق الله النبي رسوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين پس تاغینا صحابه کرامو تسلی وشلا او پر روان کال باندې هغه د ذل قاعده په میش کې دوی عمره وکړه چا سرونه وخرول او چا وخریال او چا لړکل دا د صورت مقصد دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی شروع کو ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا منګه بریا درکتا تا برخ کارا د دې فتح نه مراد بعض خلک فتح مکه اخلي خود دې نه مراد په خپل صلح د حدیبیه دا چې دا سبب شو د فتح د مکه د پاره هم او دا سبب شو د پاره د میل جل پیدا کېدل د مؤمنانو سره د کافرانو او دا سبب شو د پاره دراړو د ایمان د ډیرو خلکو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك د دې لپاره چې وبختا تعالی هغه چې مخکې تیر شوی د ستاده خطاګانو نه زمنا مراد ګناونه نه دي خلاف الاولا کارونه او هغه په دعوت کې او په جهاد کې وما تاخر او هغه چې رسو شوی ويتم نعمت عليك او د دې لپاره چې پوره کې خپل نعمت پتا ويهديك صراط مستقيما او روان کتاب لار نه غواندي وينصرك الله نصر عزيزا او امدادو کستا الله هغه امداد عزت والا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين الله غزاد ته چرا کوله کړه تسلی او آرام حضور ایمان والاو کې ليزدادوا ایمانا د دې لپاره چې زیات شي دوی په ایمان کې مع ایمانهم سره مخکینی ایمان د دوی نه ولله جنود السماوات ایمان کې زیادت او کمی راځي ناراضي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ایمان کې زیادت او کمی نه مني هغه وی قوت او زور پکې شته خو زیادت او کمی پکې هغه نه مني نور امام بخاری هغه ټول دې قائل چې ایمان کې زیادت او کمی راځي ما تاسو ته توجیه کړی و چې پاغي باندې مسله واریږي یو هغه ایمان دی چې تا جهنم ته بالکل نه پریدي نو دغه ایمان یقینا مرکب دی د عقیدینا د اقرارنا او دارنګي د اعمالنا هغه ایمان چې مانع وي د دخول ال النار نه دا مرکب دی د دې په ترکیب کې هیڅ شک نشته یو ایمان دی چې مانع د خلود په النار نه همیشه پاتې کېدل پور کې نو هغه ایمان مرکب نه ایمان سره بسيط دی ولله جنود السماوات والارض خاص الله لپاره دی لخرې د اسمانونو د مکی وکانه الله علیم حکیما او دی الله په او حکمت والا ليدخل المؤمنين والمؤمنات د دې لپاره چې نن باسي الله مؤمنو سړو مؤمنو خذل را جناتین باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې بېږي بلانې دونه داغه نه ولي خالدین فی همیشه وي پاره کی ويكفرانهم سیئاتهم او برجوی الله د دینه ګناونه د دوی وکانه ذالک عند الله فوزا عظیما او دا پنځ د الله باندې کامیابی لویا ويعذب المنافقين والمنافقات او عذاب ورکی الله منافق سړو منافق خذوتا والمشرکین او دارنګ مشرکان سړو مشرک خذوتا اذوانین بالله ظن سو هغه ګمان کوون چې په الله باندې ګمان بد
علیہم دائرۃ السوء ودوی باندې دی مصیبت بد علیہم دائرۃ السوء ودوی باندې دی مصیبت وی بد وغضب الله علیہم او غضب کړل الله په دوی باندې ولعنهم او په لعنت کړل الله دوی لرا واعد لهم جهنم او تیار کړل الله دوی په جهنم وساعت مسیرا او بد زید ورګزید د جهنم ولله جنود السماوات والارض خاص الله په دې لخر د اسمانونو د زمکه وکانه الله عزیزا حکیما او دی الله زور او حکمت والا ان ارسلناک شاهدا یقینا من را لګلې ته شاهدن گواہی کوونکې په ورځ د قیامت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت تزکیه کوي کله چې دا امت د مخکینو پیغمبرانو لپاره گواہی ورکړي نو شاهدن دیمه ان ارسلناک شاهدن یقینا من را لګلې تعالی را بیانون کې توحید و مبشرا زیر ورکون کې و نذیرا ويرون کې لتؤمنوا بالله د دې لپاره چې تاسو ایمان لرئ په الله باندې او رسول او رسول الله باندې وتعذروه او مدد وکړئ دته وتوقروه او عزت وکړئ دته وتسبحوا بكره واسيلا او تسبيح وایدته بكره واسيلا سبا او بیگا سبا مالی او بیگا مالی ګوره تدریز امر دي وتعذروه وتوقروه وتسبحوه د دې دواړو په منځ کې توار او توار دا نقطې نه دي دا ډېر لوی مقصدی پدې کې د منځ کې توار او دا ولی زکه د مخ کې دواړو ضمیرونو کې تعذروه او توقروه کې احتمال د دې مشتا چې دا ضمیر راځي شي الله ته او احتمال د دې هم شته چې دا راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله ته راځي شي معنا ته ګوري وتعذروه تاسو مدد وکړئ د الله د دین وتوقروه او عزت وکړئ د چا د الله دویم ضمیر راځي کو پیغمبر ته وتعذروه مدد وکړئ د پیغمبر وتوقروه او عزت وکړئ د پیغمبر دواړه صحیح دي الله تم ضمیر راځي کول صحیح دي او پیغمبر ته دا بل چې وتسبحوه دې کې صرف یو احتمال دی هغه دا چې دا ضمیر راځي د الله ته تسبیح وای د الله تسبیح وای د الله ځکه تسبیح د بل چا جایز نه ده تاسو چرته کله ویل سبحان محمد دا په تسبیح ډول دي ولی من راغلی ویګت موږ سوي سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې وجبانی طواف مینس کړه چې ګوره درې دواړو ضمیرونو کې درې واړو ضمیرونو کې فرق دی اول ضمیر اول دواړو ضمیرونو کې کول شي چې الله ته راځي کوي او دام کول شي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي کوي خدا دویم کې با په دې رښتې کې با به د الله سره څوک شریک وای نه تسبیح ایواز چا کیږي الله دی وجنا سبحان الله وایو سبحان محمدin چانه دی ویلي او نه دا ذکر خو معنا تندر نه کول په خپل را معنا نه کول دا په خپل معنا وتسبحوه او تسبيح وإذا الله بكرة واسيلا سبا مالي وبيغا مالي ان الذين يبايعونك دا هغه چې کله خبر راغی چې عثمان رضی الله عنه س مشرکین مکه او شهید کو نبی علیہ السلام صحابه او نبیات واخستو ان الذين يبايعونك بشکا کسان چې بیعت کوي له تاسو سره انما يبايعون الله یقینا دوی بیعت کوي د الله سره ستاسو سره بیعت دا بیعت ته چا سره د الله سره ید الله فوق ایدیهم ید الله فوق ایدیهم لا سولا چا ورک رسول الله صلی الله علیه وسلم خو الله وی دا بیعت ته زما سره زکه ید الله فوق ایدیهم دا الله لا سره د لاسونو د پاسه دی خو څنګه چې داغه شان مناسب دی اوس کدا معنا زو کوم چې قدرت الله د قدرت ته پاسه دی دا مناسب مناسب ده دوی به ارزه کې تعویل وکړي قران یې ټول مؤول کړ ټول محرف کړ حالن کې
قدرت الله جدا صفت ته ید الله جدا صفت ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې څوک دې تعویل کوي په قدرت باندې دا د الله د صفاتونو منکر دي شرح فقه اکبر کې وګورئ بازار کې خرڅيږي 70 روپے باندې کتاب دی دومره پیسې په نزي وی ګورئ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک په کې وګورئ امام شافعی مسلک په کې وګورئ امام مالک او د امام احمد مسلک په کې وګورئ هغه یوم د الله په صفاتو کې تعویل نه کوي بالکل په ظاهری اخلي خو څنګه دا غره شان مناسب دي ید الله فوق ایدیهم د الله لاس دې د لاسونو د پاسه څنګه دا غره شان مناسب دي نو کوم باعث ته په ما باندې چې زدا الله آیاتونه مؤول کما په بل طرف واړو ما ولی زوره باندې چشتي بیا دومره سادهګان خلق دي چې کدا د الله مقصد نه وي نو ولی الله سره د اصل تعبیر قدرت وو کنو خو په اصل ټکی به چې کوم داغه مقصد داغه برته ویلې وکنه کنه داغه سره الفاظ نه دي ته څوک سوچ نه کوي بس د الله په خبرو کې بیا لګي ید الله فوق ایدیهم لاس الله د پاسه د لاسونو دوینا فمن نکسا فإنما ينكس على نفسه هغه چا چې بیعت مات کو لوز مات کو یقینا ما توی دی تاوان هغه په خپل ځان دی ومن اوفى بما عهد عليه الله چا چې وفا وکړه په هغه سبانه چې لوز کړه په هغه باندې الله سره فسيؤتيه اجرا عظيما نو زر دی چې وربکی الله غته اجر لوی سيقول لك المخلفون دا منافقانو حالت ذکر کوي زر دې چې وای بتا تا هغه روسته پاتې کړی شوی منن اعراب د باندې والاونه چې ته ورشي باندې بکی شغلت نام والنا اهلنا موږ څه کړی وای مصروفونو مقنه و چې تاسو تلې وګړه مختل هغه وړه مختل شغلت نام والنا مشغول کړیو موږ لاره زمنګ مالونو او دارنګ زمنګ اهل فاستغفر لنا بخنه غواړه زموږ د پاره فسمانه په پاتې کېدو باندې یقولون وایدی بالسنتهم پخپل جواب باندې ما ليس في قلوبهم هغه څه چې لکه نشتا اوس د دې جملې مطلب څه دی دوی پیغمبر ته وایي موږ له بخنه غواړه بخنه هغه وخت سره غواړي چې ځان ګناګار ګڼي او دا به مانان په پاتې کېدو ځان ګناګار ګڼي هغه خویل چې الله موږ سره خېګړه وکړه خدای چې موږ په دې خپل رای باندې کلک شوی یو په دې کړه ولاړی کني خو بس بدغه زموږ دغه حالت وي نو هغه ځان ګناګار نه غاڼه خو په خله باندې پیغمبر ته وایي چې موږ له بخنه وغواړه معنا دا ده ظاهرا تا تخکارا کوي چې موږ صحیح ګناګاری لیکن زړه کې دانش از ګناګاری ما دې په دې پاتې کېدو خوشاله راکنه یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم وای په خپل جواب باندې هغه څه چړ کې نشتا په خپل د توي بخنه لاله وغواړه ځان ګناګار نه غني قل تورتوا فمن يملك لكم سوق د اختیار مستاسو لپاره د عذاب الله نه شاید څه شي ان اراد بكم ذرا کچری اراده وکي الله تاسو ته تکلیف رسولو او اراده بكم نفعا یا اراده وکي تاسو ته پیدا رسولو بل کان الله بما تعملون خبيرا بلکې د الله پاک سمان چې تاسو کوي خبردار بل ظننتم بلکې تاسو ګبان کاو الله ير قریب الرسول چې واپس بنشي کورتا او مدینه ته پیغمبر والمؤمنون ایمان والا الی اهلهم خپل اهل ته ابدان کلهم او صرف دا نه و چې تاسو خیال داو چې واپس بنشي وزین ذلک فی قلوبکم او دا خبر تاسو په لړ کې خیسته شي و چې نسی وشي چې دا بیرانه شي زموږ په سترګونه لګي وزینا ذالک فی قلوبکم او وزیرا خستکړی شی ودا ستاسو پرونو کې وزننتم او ګمان کاو تاسو ظن سونا ګمان بد وکنتم قوما بورا او وی تاسو یو قوم هلاک شوه ومن لم یؤمن بالله او هغه چا چې ایمان نه ور په الله باندې او رسول پر رسول الله باندې فإنا تنا الکافرین سعیرا یقینا منګه
تیار کړی د پاره کافرانو ورلمبي وهونکې ولله ملک السماوات والارض او خاص الله د پاره دا بچای د اسمانونو او زمکه یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته چې وړي عذاب کوي چاته چې وړي وکانه الله غفور الرحیم او دی الله بخونکې مهربان سيقول المخلفون زرد چې وای ورسته پاتې کړی شي اذن طلقتم الى مغانم لار کې دا صورت راغې او لار کې الله رب العزت مؤمنانو ته پیغمبر ته خوشخبری واوروله چې مدینه ته درسېدو سره سره به سم دستی الله تاسو لره خیبر به ته فتح کوي او د خیبر د يهودو مالونه به الله تاسو په لاس کې درکړي دا غوي جیدادونه دا غي باغونه دا غي زمکه دا تاسو په لاس کې درکړي دا یو ته چې داسې شو به چې کله دوی راورسل خروانو کنتل منافقان پوه شو چې دا خو تیار حاصل شوه مال لکه موږ ځان سره پریدي نو موږ لوم پکې سم ملاوي شي نو پیغمبر ته وای موږ د ځان سره پریدا هغه وینا ما ته الله ویل دي چې دې کې دا هغه کسان بس رضی چې حدیبیه ته عمره ته تاسو تللی سيقول المخلفون زرد چې وای برسته پاتې کړی شي کله چې تاسو زیلا مغانم غنیمتونو ته د دې غنیمتونو مراد غنیمتونو د خیبر دي لتاخذوها د دې د پاره چې تاسو واخلې غیلره د منافقان وسوي زرونا پرې دې منګه نه تبع کوم چې روان شو تاسو پسې یریدونا غواړي دې ان یبدلوا کلام الله چې بدل کی خبره د الله د خبره د الله داوا چې دا به صرف هغه خلک اخلي چې عمره ته تللی تاسو په دې سفر کې شریک شوي و چې دې لاړ شي نو ضرور بده وکي برخه غلي کاغل بنا نو د الله خبره بدل شو کنه شو دی خدا غواړي چې الله خبره بدل کړي قل لن تتبعونا ورتوه چې موږ پسې مرাজি کذالکم قال الله من قبل دغه شانتی ویلی دی الله مخکې دینا موږ ته ویلی دی چې ګورا سوا د هغه خلکو نه چې تاسو عمره ته تللی دي دین غیر بل څه په ځای نه بوزي فسيقولون بل تحسدوننا نو بیا جواب کې وای مړه الله یې سکی خدا ته تاسو موږ سره کې نه کوي او عین د الفاظ اوسم دي که واقعي د چا متعلق د برنا خبره شوی او هغه تخکاره کې چوروره برنا خبره داده دا مړه ستا ذاتی ما سورانه ده دا بیمارانه د منافقانو پرتی دي خو مختلف رنگونه دي فسيقولون ازر چوای بل تحسدوننا بلکې تاسو موږ سره کې نه کوي بل کانوا لا يفقهون الا قليلا فالله فرمای بلکې د دوی چې نه پوي په خبره باندې مگر لغونته قل للمخلفين ورتوایا للمخلفين اگر است پاتې کړي شو تا من الاعراب د باندو والاونه ستدعونا زرد چې تاسو برا اوغختل شي را او بلل شي الی قوم مقابله دغه قوم ته اولی باسن شدید چې خاوندان د جنگ سختي د دینه مراد څوک دي څوک وي د دینه مراد حوازن د ثقيف زکه په جنگ کې ما تاسو ته لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم حالته د حوازن قسمه تاسو ته کړي و نو تاسو به داغوی جنگ تراو برل شي نو که تاسو خپل خبره الله سره صحیح کړه رښتینه کړه خو ټیک ده کني ګرځي مزه کوي بعضی وای د دینه مراد هغه بنو حنیف کوم چې د مسلمه الکذاب قوم داغه قبیله و بعضی وای د دینه مراد هغه روم او فارس دي ستدعونا زرد چراو ببل شي تاسو علاقه من قوم د خاوندان جنگ سخت دي تقاتلونهم تاسو به جنگ کوي داغو اسرا کم وخت پوری او یسلمون تر دې چې هغه غاړه کیدي فین توتیو که تاسو دغه وخت خبره اومنله دغه جنگونو ته تیار شولې دغه خلکو جنگونو ته تیار شولې یوتکم الله اجرا
نو درب کې تاسو ته الله اجر حسنا خيستا وان تتولوا او که پاغي کې وګرځیدل تاسو کما تولیتم من قبل لکه چې تاسو ګرځیدلې وای مخکې د دینه يعذبكم عذابا اليما نو بیا الله عذاب درکې تاسو ته عذاب درناک ليس على الاما حرج اوس هغه واقعي معذوره دا خو څه باندې وی چې دی کول چې کوم معذور دي الله د خوان هغه ته اجازه ته غداري نشته دې پړندو باندې تنگسیان په شلان باندې وال الارج شلان حرج تنگسیان په مریضانو باندې حرج تنگسیان ګنا ومن يطع الله ورسوله هغه چا چې تابعداري وکړه الله او د رسول الله يدخل جنات ننو باسی هغه باغونو چې بېږي ولانه دا ونه هغه نه ولي ومن يتولى يعذب عذابا اليما او هغه څوک چې واوړي د عذاب ورکی هغه ته الله عذاب درناک لقد رضي الله عن المؤمنين دې توي بیعت الرضوان دا د ون لاندې رسول پاک علیه السلام د صحابه او نبیات واخسته په مقابله کولو باندې په جهاد کولو باندې په مرګ باندې په نه تختیدو باندې دا روایت مختلف راغلي د چا بیعت په مرګ د چا بیعت په نه تختیدو د چا بیعت په جنگ کولو په مقابله کولو د دې وجه احادیث کې الفاظ مختلف راغلي دا مشکل حل شو دا کسان څومره سور لسو کسان او دې طبيعت الرضوان دی وجنوي چې دوی ته الله رب العزت تخپل رضا اعلان وکړ چې تاسو هر څه کوي زه تاسو ناراضي یم په دې وجه دا مسما شو په بیعت الرضوان باندې بیا دغه کومونه لاندې چې بیعت شوی د عمر رضی الله عنه په دور کې چا عمر رضی الله عنه ته وینا وکړه چې خلک په دې لار باندې زی دغه ونه لاندې کینی او هغه برکت غني د برکت لپاره کینی عمر رضی الله عنه خلق ولېګل او هغه ونه د ویخنه اوال او دغه لارې په خلکو باندې بند کړه چې په دې لار باندې بیا څوک نزي د یو کال د پاره تقریبا د لار په خلکو بند و به چې لار کولاو شول بیا غونه چانه پیژندل ختم شو دا اوس یو لوی مصیبت دغه دی وای په دې کې پلانکی بابا ناشته کړی دا زه سعودي ته لاړم حج پایامو کې چې مازیګر مې قتل نو اکثر د افغانستان خلک چې وو دی په یو ځای کې مازیګر جمع کېدل ما ته پوسو کومل دا ولی وای دلته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناشته کړل نو چې افغاني درته نه ملاوي دغه ځای له شانته په ملاوي ودا الله بندگانو لوی بیت الله دې نور زینم پرې خو د ټول مازیګر د تراجمه کېږي دا کومه مسله ده کدا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزت خدا دا غي عزت نه دی به کوفی ته ول نه ځي بل څه کوي کوفی ته لاړ شي دا هغه خطرناکي بیماری دي هغه خطرناکي چې موږ او تاسو پویږو نه صحابه په دې پویدل د دې وجه عمر رضی الله عنه هغه ونه ختم کړه هغه لارې بند کړه خلکو باندې هغه ونه داسې په ورکه کړل چې چا سر نه پیژندل نه چې نبی سره کوزه کې ناشته او دیبا لګي به ځکه بابا ناشته کړل او دې کې کاکا ناشته کړل دی غرونو ته لاړ شي یو ځای کې ود کارنو ډېرې خلکو ځان سره کارنو ډېری راخص دغه مور ورته ما یو ځل ته پوسو کمال دې باجوړ کې دا شیطان سولې کوي وې دلته شهید ویني تور شوی دا نو څه کې په کارنو ولې رجم کوي وسادگانو کده کم شي غم سړې وکي په کارنو ولې یو بل ځمانه ورالم چې ګورم پاس په دغه کې دوم رشانتي زیر پاٹ کا شانتی دی خواہ تبل کا مرد داخل دے کانی بانی ادریگی کانی ځان سره راخسته دي چې ورارته نو چې چا کانی په ونخته هغه جنتی دی چې چا کانی ونه نخته هغه بس
دا نو هغه پوری لګي ولو چې کور دې پادشي څوی په کاڼه نخلول نه کړو زه خو دې چا خو نه کړم نه که په دې چې کاڼه نخلول باندې سړی جنت کیږي دا خو ډېر اسانه معاملې ده دا د خلکو عقیدې دی په دې باندې لګي او بیا الله ته وایي جنت فردوس راکا په دې چې جنت فردوس ورکولې د خلکو راځونه تکلیفونه ولې وستل دا ټول هغه غلط عقیدې نوونه لاندې بناسي چې پران کې ناستا کړی الله فرمای لقد رضي الله عن المؤمنين یقینا خوشاله شوی د الله او راضي شوی د الله د ایمان والاونه دا کله ته خوشاله شو دا کله ته راضي شو پکانه چول باندې چې کانی ورته ول نه یذوایعونک هغه وخت چې بیعت کاو تاسو پسې کاو په مرګ باندې مرګ په مقابله کول باندې په میدان نه پرې خدای باندې پتیخ نه کول باندې نه چې پاسان کانو چې ملاویدل خو اسانه خبره وکړه کله چې بیعت کاو تاسو الله نه ونونه فعلم ما فی قلوبهم نو خبر والله په اخلاص باندې چې پړونو کېو فانزل السکینه علیهم نو را کو ذکر سکینه و آرام اطمینان په دوی باندې واصابهم فتحا قریبا او ورکړه دوی ته فتح نږدې فتحا قریبا نه مراد هغه فتح د صلح د حدیبیه ده او دا فتح زکه ده چې دا سبب وګرځي د فتح مکی هم او دا سبب وګرځي د پاره د مسلمان کېدل د ډیرو خلکو ومغانم کثیرتنا او غنیمتون ډیر یا خذونا چاخی بدو یا غیلرا وکان الله عزیزا حکیما او دی الله زورا ولا حکمت ولا وعدکم الله مغانم لوز کړه د الله وذلوز کړه تاسو الله د غنیمتونو کثیرتن د ډیرو تاخذونها چې ابخل تاسو غیلرا فعجل لكم هذه نذر درک تاسو ته دا وجلته درک تاسو ته دا هغه څه شی د خیبر غنیمتونه وکفید الناس عنکم او بند کړه لتاسو نه لاسونه د خلکو ولتكون آیه وکفید ایدی الناس عنکم او بند کړه لاسونه د خلکو عنکم لتاسو نه څنګه جنگ ونکړې شو هم د سلاړو خیبر فتح شو ولتكون آیه للمؤمنین او بلدی د پاره چې شیدانه خل پاره ایمان والاو ويهديكم طريق صراط مستقیما او روان کې تاسو لا وخی تاسو ته الله رنيغا واخرى لم تقدروا عليها او نور غنیمتونه دي چې تاسو قادر نه اوس باغې باندې نور غنیمتونه دي چې تاسو قادر نه اوس باغې باندې چاغه هغه د قیصر او د روم او د پارس بنگلی او داغي غنیمتونه دي قد احاط الله بها یقینا احاطه کړل الله په غوی باندې هغه باندې سمانه دا الله په علم کې فیصله شوی دا چې دا الله تاسو درکې وکانه الله علی کل شیء قدیر او دی الله په هر شی باندې قدرت لرونکي ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار اوس دا چې په حدیبیه کې صلح وشوله او خبره جنگ ته ودرسیدله پکار خداوا چې تاسو د عمره په نیت باندې وتلې وي تاسو عمره کړې وي او د لار نه راستان شوی نه وي خو کچره تاسو په دې ټینګار کړې وي نو خامخا جنگ وکړه دام تر تزویم چې کفار د مقابله کول نو تختیدل با او غټه خبره کې دا چې په مکه کې دنه سه مسلمانان وو سه مؤمنان وو چې هغه تاسو ته معلوم نه وو کې دې چې جنگ هم کړي وي په دغه جنگ کې صدمه رسیدلې و دغه پټو مؤمنانو ته نو دا غي د وجه نه تاسو ته نقصان رسیدلی هغه نقصان څه دی ګناګار شوی به او کفاره به باندې غلې وي ځکه په خطا کې څه ده کفاره د دې وجه نه جنگ الله د اسباب د جنگ ختم کړو او جنگ نشو ولو قاتلکم کچری جنگ کړو کچری جنگ کړو تاسو را کسانو چې کافران دي لول الادبار نو خامخارا ولول به شاګانه ثم لا یجدون ولیا به نه مندل څوک دوس ولا نصيرا مددگار سنت الله بشان د طریقې د الله التي ها قد خلت من قبل چاغتر شوی د مخکې دینا ولن تجد لسنت الله تبديلا او چې ربا پیدا نه کې ونه مې طریقې د الله له ساوړې دل او بدلیدل
وهو الذي كف ايديهم دا چې ما تاسو خبره وکړه تنعیمنا اتیا کسان دا کوشو چې په صحابه باندې سوي کی حمله وکړي لیکن الله دا غي لاسونه بند کړو وی نکړې شو چې هغه صحابه باندې حمله کړې ستاسو لاسونه دا غي نه بند کړو تاسو له لاس کې در کړو خو چې کله نبی علی السلام ته ور مخامخ راغ څکړو آزاد کړو نو ستاسو لاسونه دا غوي نه بند کړو دا غي لاسونه تاسو نه بند کړو وهو الذي الله غذا تکفایدهم عنکم چې باندې کړه لاسونه دا غي تاسو نه او باندې کړه لاسونه تاسو دا غوي نه به بطن مکه ته په خېټه د مکه کې ځکه حدیبیه صحیح ساغه په حرم کې داخله ده د حدیبیه صحیح حرم کې داخله ده بل لوی خبره ده چې دا جنگ شروع شوی خدا مکی ته ورنوته کنه په دې ځخه نه خلاصه کړه به بدن نه تکنه نو دا غینم بچولې به بطن مکه ته په خېټه مکه کې من بعد ان اسفرکم علیهم روس دا غینه چې الله زور ور کړی تاسو په غی باندې اتیا کسان در الله سره در کړ تړلی وکانه الله بما تعملون بصیرا او دی الله په سمای تاسو کوي لیدونکې هم الذين كفروا دا کسان چې کفر کړي وسدوکم عن المسجد الحرام ګوره دا خبره ټولې د دې دي چې باید جنگ شوی وي لکه ما تاسو اجمال کی ویلا دا چې اوس الله کوم وجه ذکر کوي کنه دا ټولې د دې باعث دي چې په کار دا د حدیبیه کې جنگ شوی وي او الله اطمینان ورکړي چې جنگ شوی دی کافرانو به تاسو شاړه ولا دې مقابله نشو کولای خدا د چې مکه کې دنه څه کسان د سیوو چې هغه مؤمنانو تاسو نه پیژندل نو د سینې چاغې ته صدمه ورسیږي او بیا پاغي من تاسو سره سره نقصان هم الذين لا کسان چې کفر کړي دي وسدوکم عن المسجد الحرام او تاسو من کړی د مسجد الحرام نه بل والهدي معكوفه قرباني بند کړی شوی دا درسیدونه چاته حرم ته درسیدونه زید علی کتاب والهدي معكوفا او هدايا دا بند کړی شوی دی ان یبلغ محل د دینه چې ورسیږي زید علی کتاب ولولا رجال مؤمنون ودل ولولا رجال مؤمنون کچری نو سړی ایماندار ونساء مؤمنات او خزی ایمانداری لم تعلموهم چې تاسو هغه نه پیژندل انت تعوهم چې د خپل لاندې بکې هغه لرا فیصيبکم منهم معرة نو فتوصيبکم وباسیږي تاسو ته دغه د وجه معرة نقصان هغه نقصان څه شه د ګناګار کېدل او دغه کفاره نو چې دا کار نه وي بغیر علم بغیر سپوهنه ليدخل الله في رحمته د دې لپاره چې نباسي الله په خپل رحمت کې چاته چې واړي لو تزيلوا کچری دوی جدا شو څوک دا مؤمنان او د دې مکینه دی لری شو لعذبنا الذين كفروا بیا به عذاب ورکوم چاته کافرانو ته منهم د دوی نه عذابن الیم عذاب درناک لو تزيلوا کچرتا دا مؤمنان لري شو د دینا نو لعذبنا الذين كفروا خامخ عذاب ورکوم کسان د کافران دي منهم لدوین عذاب الیم عذاب درناک اجال الذين كفروا زجر ده هغه وخت چې وګرځول کسان چې کافرانو فی قلوبهم په خپل زړونو کې الحمیت غیرت حمیت الجاهلیه غیرت جاهلیت دغه ما تاسو ته ویل دای مخترالو موږ نه پریدو الکه ولیم نه پریدي جنگ نه راغلی نه وشه د تاسو لاړی ټول سرزمین عرب کې आवाज خورشي چې مکه فتح شوله حالن کې هغه نظام سره توري راوړې وي هغه ځان سره قرباني راوستي وي دا ټول دې نه خو چې داخله جنگ نه راغلي او ظالمان دي نو فانزل الله سکینته علی رسوله پس راولېګل الله سکینه په خپل پیغمبر او ایمان والو باندې والزمهم کلمت التقوا او وینخلا ولا مضبوط کړه په دوی باندې کلمت تقوا کلمت التقوا نه تاسو کولای شئ چې دینه مراد لا اله الا الله واخلئ لیکن دې کې خطر جمع دغه مزکه مخې کړه چې مشهور ترجمه دقه ده عام خلق کله سوال کوي امام یو کال ته سوال کو ترجمه کی چې دې د کلمې د فرضیت کوم دلیل دی خدای خودمون علم نه چلیږي کنه
فعلم انه لا اله الا الله دا فعلم امر دے امر د وجوب د فرضیت ته پار راځي واغې ته فکر نه نو یو داغه نو الزمهم کلمه التقوا نه مراد لا اله الا الله معنا په دوی باندې لا اله الا الله لازم وګرځول الله لیکن دې کې خطر جمع ده چې لازمه ګرځولې ده د دوی سره کلمه د تقوا د عامه ده د صحابه هر خبره تقوا نه څو ډکوا د صحابه هر خبره تقوا نه څو ډکوا کلمه په کړهاله او نور خبره دا غوي پکې هم ده کان وکانو حق بها او دا صحابه ډیر حقدار په دې کلمې باندې د کومې کلمې تقوا په کلمې واهلها او اهل دغه کلمې د تقوا وکان الله بكل شيء عليما او دی الله پارشي باندې پوها لقد صدق الله دا هغه خبره وا چې صحابه نبی له سلام نه ډیر په احتیاط باندې تاسو وک چې اې د الله رسوله به دغه خوب تعبیر څه دی من خو نه سرونه وخرول نم عمره وکړه او خوب تعالی دلو دغه تعبیر څه دی نو الله د آیتون راولېګو یو منافقانو ډنډوري شروع کړي چې وګوره بغیر سر خلولو نه بغیر د خپل ډولو نه او بغیر طواف نه دغه د واپس راغله لیکن صحابه خبره ډېر په احتیاط باندې وکړه چې اې د الله رسوله د خوب تعبیر څه دی نو الله تعالی آیات راولېګو لقد صدق الله رسوله الرؤيا یقینا رښتینه کړی د الله د خپل پیغمبر سره یقینا رښتینه کړی دی الله د خپل پیغمبر سره الرؤيا خوب بالحق په حق سره پرشتیا وسره لا تدخلن المسجد الحرام ګوري تعبیر ورته وکړه لا تدخلن المسجد الحرام ننوځي با خب خوب کې دروغ نشتا دا کار بکیږي داخليږي بچاته مسجد حرام ته ان شاء الله کله وغړي ان شاء الله دا صرف تعلیمان دی دا الله د دې ویلو ته ضرورت نشتا زمونږ خو ځکه وایو چې شک می چوبه شي کو بنه شي دا الله خبره کې شک نشتا خدا تعلیم د پاره خلکو توای چې هر خبره د آینده په نسبت باندې کوي ان شاء الله کې وایي یا د برکت ته پاره په ان شاء الله کې ډېر لوی برکت ده نو د دې لپاره چې د خلکو کې د برکت مادر پیدا شي ځکه وای ان شاء الله ک الله وغواړي امنین امن والا وای محلقینا څوک به خراون کې وي د وختو سرونو و مقصرین او څوک وی لندون کې لا تخافون هیڅ یره باندې کوي فعلم ما لم تعلموا نو معلوم دی الله تا هغه څه چې تاسو ته معلوم نو فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نو وګرځول الله مخکله دینا فتح نږدې چې صلح حدیبیه دا هو الذي ارسل رسوله الله غزاد ته چرا لګلې د خپل پیغمبر په هدایت باندې او په حق دین باندې ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کړي دین لره په ټولو دینونو باندې وکفا بالله شهیدا او پورا د الله گواه محمد رسول الله ګوره کلمه په یو ځکه چریم قران کې نشتا چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو لا اله الا الله یو ځکه فعلم سورتي هم دې فتح کې فعلم انه لا اله الا الله او دا بل جز ده ګورئ محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی الله والذین معه او هغه کسان چې پیغمبر سره دي اشداء علی الکفار ډیر سخت په کافرو باندې کافرو سره څه قسم نرمي نه کوي اشداء علی الکفار دا کمال دی په کافرو باندې شفقت کول مینه کول دا ذوف دی دا کمال نه دی صحابه کامل خلق والله دغه صفات دا بیان کړی دی اشداء علی الکفار سخت په کافرو باندې رحما او بینهم رحم کون کی دی په خپل منځ کې د دې زمانه خلق خپل منځ کې ډیر سخت دي کافر رسول الله نرم دي خپل منځ کې په هیڅ سرپانه کې نه پالاله ولو کې او نه په وجلو کې او نه په مال اخستلو کې
او د بل سره بیا تراهم رکعن ګوري به تدوی لرا رکوع کوونکی سجده کوونکی یبتغون فضلا من الله لټي فضل د الله اخوانا ورزوان او رضامنته سیماهم فی وجوههم نخد دوی با په مخونو دوی کی وی مراد کنه تواضع ده خیسته اخلاق دی خیسته چلن دی مراد کنه تواضع ده خیسته اخلاق خیسته چلن او پات شو دا د تندو دا غونه دا که واقعي د چا په تندې کې بغیر د دینه چې تندې وسولې او پیدا شي هیڅ عیب نه دی او که څوک دا کار د دې لپاره کوي چې زما په تندې کې نخي جوړ شي او به د دې آیات لاندې راشم دا خبره غلطه ده من اثر السجود د وجه د نخو د سجدونه ذالک مثل فی التورات دغه د حالت مؤمنانو په تورات کې دغه د حالت مرګرو د پیغمبر په تورات کې دغه د مثال د مرګرو د پیغمبر په تورات کې ومثلهم دلته د مثل نه صفت ته ومثلهم لکه مخکې معنا په صفت باندې وکړه دغه د مثلهم صفت د په تورات کې ومثلهم او صفت د په انجیل کې داسې ده کزرعين پشان ته د کروندې اخرجا شطأه چراو باسی خپل تیغ فآزره نو کلک کیا غیلرا فاستغلظا نو غړشي او سخشي فاستوى على سوقه نو ودریږي هغه برابر شي په خپل پړلې باندې يعجب الزراع خوشاله زمیدار لرا ليغيظ بهم الكفار الله رب العزت د صحابه کرامو مثال دغه څه بیان کړ کزرین د کروندې په شان چې تیغ راو باسي بیا غکلک شي بیا پړلې باندې ودرېږي تیغ چاول دا وزي یو وی اغه نه بعد بیگن شي صحابه ولکه لګو روسته بیډیر شو به په خپل پړلې باندې ودرېده د چا تعاون او مرسته ته ضرورت نه وو الله فرمایي دا کار مې دې د پاره وکړ ليغذا بهم الكفار د دې لپاره چې غوسور ولې الله په دې باندې کافر وتا وعد الله الذين امنوا لا وذكر الله دا کسان چې ایمان والا دي امرونه کړی دي نیک منهم لدينا مغفرة د بخشش واجر عظیم او د اجر لوی